هغو ته دا پیغام ورکوو چې خپل وطن ته لاړ شئ. دا اوس چې ډېر ټایم هم دلته تېر کوئ نو اخر به ځئ، نو چې د مخکې نه لاړ شئ ښه خبره ده. دې غریبانانو دلته 40 کاله تېر کړي دي. په بل ملک چې 15 کاله تېر کړي د هغه ملک تا ته اسناد ملاویږي، او دلته 40 کاله تېر کړي نو ستا اسناد نه ملاویږي. دا بالکل ناجایزه ده. نور دا ملک زموږ خپل وطن دی، یاره دې نه موږ چېرته لاړ شو؟ زموږ خپل ملک دی، خپل وطن هم دی، دې زموږ مینه محبت دی. صحیح ده، بس دلته چې کوم دی موږ خپل کاروبار له راځو، کار مرکو به د 3 میاشتې 4 میاشتې بعد کور ته ځو بیرته. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ بسین خبر، زه یم ستاسو هوسټ عزیزان. نن موږ راغلو بازار نه. پښتانه دا پوس کوو چې دا حکومت تاسو ته وایي چې خپل وطن ته ځئ. دا صحیح د خلکو د پوس کوو دا ولې وایي تاسو ته چې خپل وطن ته ځئ؟ هلته کار کوي، دلته نه خلک 40 کاله 50 کاله تېر کړي دي، بیا اوس یکدم د تاسو له ولې وایي حکومت چې زه خپل وطن ته هلته کار کوي؟ راځئ خلکو د پوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه شکر دی د الله یار. څه نوم تاسو؟ زما نوم محمد سرور ده. سرور بھائی، تاسو به دا وایه دا حکومت وي چې کوم چې مهاجرین چې دلته پاکستان کې اوسېږي هغې ته وي چې تاسو ځئ خپل وطن ته، دا ولې ستاسو دې باره کې څه رایې دی؟ یاره مهاجرینو او د دې حکومت چې کوم حکومت ده دا خو یار هر چا ته معلوم دی چې د 45 حکومت ده، د دې خپله څه اختیار چلیږي نه بالکل. او پاته ظلم سلو ظلم خو دا کوي د پښتنو سره. یا څه ځانه شی به د مهاجرو پره کمې کوي، مشران یې غونډ په جیلو کې اچولی دي. زمونږ خیبر پښتونخوا او بلوچستان له راشه چې کوم الله دې خلکو جوړ کړی ده دا بالکل خو د چا نه پټ نه دی، نو تا واورېدل هر چا ته ښکاره دی. پښتانه دا څه کوي؟ دا ولې کوي هغې سره پښتانه سره؟ او بل داسې شی دی دا اوس کمزور انسان چې کومي کمزور انسان په دنیا کې هغه دوست نشي جوړولی، دښمن د خپل ځان لپاره ډېر څه وکولی شي. د دې نه ورته ګوره انډیا خفه ده، ایران خفه ده، یو افغانستان دوست هغه خفه ده. چې دا خفه نو دا به بیا ځان له څه کوي په دې باندې را باډر بند شي. او بل خبره داسې ده په دې ملک اوس معناسې یو کار کېږي راخوا کیسې د هر چا نه تپوس وسي. په دا ملک اوس د پښتنو سره ډېر زیاتی روان کړی ده. ټیک دی خپل پنجاب کې نه پرېږدي، پرېږده ستا د څه کمزوري د کاروبار پکې کوي، ښه آبادي جوړه کړې ده، د هغو خو څه نقصان نه دی، هغه به لاړ شي خپل وطن به آباد کړي. هغو ته الله پاک خپل وران وطن بیا آباد کړو. الله دې خوشحاله لري، آباد لري. کوم چې مهاجرین خپل وطن ته ځي هغه خوشحاله دی که نه خپل وطن کې؟ یاره خو داسې خبره ده د چا 40 کاله کېږي، د چا 50 کاله، د چا 10 کاله، د چا 20 کاله، خو د هغو بچي درته سکولونه وایي، تعلیمونه کوي او خپله ذات کار ته خامخا به خفایي، روزګار یې پاتېږي، کورونه یې پاتېږي. چې هر ته لاړ شي خو ورته به هم الله پاک د رزق وعده کړی، د رزق به الله ورکوي. خو مین خبره داسې شی ده چې د انسان قدر او عزت چې دی هغه په خپل وطن کې، هغه چې خپل وطن له لاړ شي الله به قدر او عزت ورکوي او موږ ته د الله پاک د خپل وطن. د روان حکومت ته څه پیغام ورکوي دې باره کې؟ یاره حکومت خو د سره شته دی نه، خو به د پوځیانو حکومت دی هغه خو تا ته پته ده، تا واورېدل د هغو نه خو به څه د خیر توقع به پښتانه نه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره؟ خیر دی، برابر یم الحمدلله. څه نوم دی؟ هشام. هشام بھائی، تاسو ماته دا وایه چې دا حکومت وایي چې کوم چې دا مهاجرین دلته اوسېږي هغه ته وایي خپل وطن ته ځئ، دې باره کې ستاسو څه رایه ده؟ دا اوس دې کې موږ مهاجرین نه یو، موږ دلته صرف د کوم دی تجارت دپاره راغلي، دلته زموږ خپل کار روزګار دی. نور دا ملک زموږ خپل وطن دی، یاره دې نه موږ چېرته لاړ شو؟ زموږ خپل ملک دی، خپل وطن هم دی، دې زموږ مینه محبت دی. صحیح ده، بس دلته چې کوم دی موږ خپل کاروبار له راځو، کار مرکو به د 3 میاشتې 4 میاشتې بعد کور ته ځو بیرته. کوم ځای کې اوسېږئ تاسو؟ دلته اوسېږو لاهور کې. کوم چې دا مهاجرین دی افغانستان نه والا هغې باره کې څه پیغام ورکوي تاسو؟ هغه هم یو رنګ نه زموږ وروڼه دي، مسلمانان دي. صحیح ده، لکه اوس دې کې موږ څه نه شو ویلی، سب کې وو موږ. هغه اوس دا حکومت باندې ډیپینډ کوي چې هغو ته تکلیف دی نو بس خامخا به وباسي. نو حکومت ته څه پیغام ورکوي هغو باره کې؟ حکومت ته موږ څه پیغام ورکوو؟ بس دغه هغو لپاره دغه پیغام دی یاره چې هغوی خپل کار کوي، دې کې به موږ هغو ته څه پیغام ورکړو؟ نورو هغې باره کې خبره کوو تاله خندا ولې راځي بیا؟ خندا ولې راځي؟ خندا خو بس راځي، هسې خندا راځي یاره. هغې حکومت صحیح کار کوي، هغې له خپل وطن ته بوځي. بس هر سړی د خپل وطن کشمیر یاره موږ د خپل وطن پاکستان دی، زموږ زړه دی، صحیح ده، زموږ جان دی، صحیح ده.
افغانان د بار خپل افغانستان دی صحیح دا د خپل وطن کشمیر ښکاري تاسو وطن کوم ځای ده؟ زموږ وطن خپل پاکستان دی او پاکستان زنده آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره؟ شکر ته ښه او خیر خرید. سوال زما دا دی چې دا چې کوم د حکومت وی چې کوم چې مهاجرین دی هغه خپل وطن ته ځي دې باره کې تاسو څه رائے دی مهاجرین رور باره کې؟ د دې په باره کې خو زما دا رایه ده چې کم مهاجرین دي نه د غریبانو دلته 40 کاله تیر کړي دي په بل ملک چې 15 کاله تیر کې دغه ملک ته اسناد ملاويږي او دلته 40 کاله تیر کې نو ستاسو اسناد نه ملاويږي دا بالکل ناجایز ده د پاکستان هم تاوان دی دا ډیره غلطه خبره ده او بل خبره ده د مهاجرینو سره د ملک حالات ډیر چینج کیږي کاروبارونه بالکل نه دا اوس چې کوم د مهاجرو خبره شروع شوه ده نو بالکل کاروبارونه نشته هر سړی پریشان دی هر علاقہ کې بلکې خاص کر خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم مهاجر ډیر تنګيږي هلته بالکل کاروبار ودرېدل خلک ډیر مجبور دي نو دا غلط خبره دا غلط کار دی دا نو باسي تاسو څه رائے دی هغه تاسو په کار دی حکومت لا د څه کوي چې هغه دلته پرېږي حکومت لا دا په کار دی بای یار بل ملک 15 کاله تیر کې هغه ته اسناد ملاويږي دلته 40 کاله تیر کې نه ملاويږي نو موږ دا وایي چې بای دا د 40 کاله دلته دي تیر کړی دي دلته دیو بچان شوی دي بیا ډیر دغه شوی دي نو باید د خپل کارډونه جوړ شي د پاکستان سی وش دې باره کې مهاجرین رور ته څه پیغام ورکوي تاسو؟ مهاجرین ورونو ته دا پیغام ورکوم چې بس تاسو فکر مکو ان شاء الله موږ لګیا یو خبرې کیږي مشران لګیا دي ان شاء الله هیڅ مسله به نه صحیح دي چې کوم تل هغه دی الله پاک هغه وطن مبارک یا کوم چې دلته دی هغه د پاره ان شاء الله خاص سوچونه مونږ لرو حکومت ته څه پیغام ورکوي دې باره کې؟ دا پیغام کوم چې بس دا غریبانه جن تنګي د دې سره ناجیز نه کوي نه دا هغه کوم مال دی هغه نور ته د کوي نور سره ګرځي نو بل دا خبره چې کوم هغه لګل شوی مهاجر دي داغه نه دلته ډیر زیاته شوی دي داغه مالونه دلته ګرځول شوی دي داغه دکانونه لیلام شوی دي داغه سره ډیر زیاته شوی دي نه دا غلطه خبره ده نه کوي مهاجرین رور چې کوم خپل وطن ته ځي بیا ته څه ناره لګي هلته نو بیا د پاکستان ورور د پاکستان غیبت کوي د پاکستان خبرې کوي پاکستان چې کوم 40 کار دي دلته د خړې ونه دا ټول پالتو لاړ شي نو ولې پالتو بیا د 40 کار دلته چې خدغه ور کړی واغه ټول خبرې پالتو لاړ شي مونږ وایو چې دې سره خسلو کوشي په کاسته يم په خې عزت باندې واسه داغه مال نه کې لوټ مطلب داغه نه مال نه وګرځول شي نور خې دغه ور سره وشي سلوک سره وشنو ما خبره ده صحیح ده مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره؟ شکر الحمدلله ته څه نوم دی؟ اسماعیل خان اسماعیل خان تا ماته دا وایه چې حکومت وی چې کوم چې افغان مهاجرین دي خپل وطن ته ځي دې باره کې تاسو څه رائے دی؟ یاره زمونږ خدای رائے دا زمونږ ورونه دي ډېر 40 کاله وشو خو چې اوس خپل وطن ته لاړ شي خپل وطن آباد کړي او وطن کې امن دی ښه خبره ده هغه خپل وطن ته ځي هغه څه ناره لګي بیا پاکستان ناره لګي که نه؟ د پاکستان ناره ول نه لګي پاکستان خې خوښ دی وخې شوی وطن دی خو زه د چې خپل ملک ته لاړ شي نو آباد به کړي دې باره کې افغان مهاجرین باید چې کوم دستا رور چې کوم دی هغه ته څه پیغام ورکوي؟ هغه ته دا پیغام ورکو چې خپل وطن ته لاړ شي دا اوس ډېر ټایم هم دلته تیر کوي نو اخر به ځئ نو چې مخکې نه لاړ شي ښه خبره ده دې باره کې حکومت له څه پیغام ورکوي؟ حکومت له دا پیغام ورکو چې ښه په حفاظت سه ولیږي ښه په قلار په خپله مرضۍ دی ولیږي داسې جلتي او دغه دې پې نه کوي ټیم دی ورکړي هو جی ناظرین تاسو خلک رائے واورېدل خلک وی چې حکومت ته پکار دی کوم چې افغاني روډ دی هغه پرې دلته هغه کار دی هغه دلته ژوند تیر کړی دی هغه دلته پرې دی د سره خپل میزبان عزیز خان ته اجازه ورکوي الله نیک باد